دې کې علماو د کټیر علماو او دا خبره ز پلند الفاظ باندې کوم تقلید خبره کې تقلید نو دې خبره کې یو بحث بلندای تقلید څه ته وایي تقلید یو خبره ده نو تقلید لغوي معنی امام بخاری په خپل کتاب کې دا ټکي ویلې کا بخاری کې راځي باب تقلید الابل باب تقلید الغنم تقلید معنی څه یعنی چا تپړې انچول دای معنی لغوي ده خلاده چوته نو تقلید څه ته وایي پړیا چول چاته لګ دې معنی سره قران کې مول قلائد ټکی راغلي قلاده یو تقلید اصطلاحي تعریف دی عرفي شرعي او تذکر شوې لري چې شریعت کې تقلید شته نه چې تعریف وکم چې شریعت کې تقلید څه ته ویل خو عرفي تعریف یې دار عرف کې تقلید څه ته وایي خ تعریف هغه دار کوم چې تحریر والا کړي تقلید څه ته وایي عمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا دلیل بلا حجه تقلید دې ته وایي عمل کول په وینا د هغه چا چې نوی دا هغه قول یو په ادله او په غیر د حجت نه ولته خبره مانه دا ډېر ښه تعریف علامه په درس کې ویلې دا ښه تعریف ذکرې جامع او معنی تعریف دی وس یو سړی دی چې هغه د ډاکټر خبره مانی دې ته تقلید ته نه نشي ویلې تقلید تعریف په نه صادقي یا یو قاضي د شاهدینو خبره ومانی دې ته تقلید نه وي یا یو څوک په تزکیه په باب کې مثلا د دوه علماو توثیق وګوري چیرې پلانکی عالم د پلانکی سړي په باره کې ویلي چې دا خسړې دا خو شهادت ته تقلید دی ته وایي دا غچا خبره منل چې دا قول دلیل نه یا لکه مثلا یو سړی صحابي خبره ومني دې ته تقلید نه وایي ځکه صحابه او خبره منل په خپل زیبدا تفصیل لشي دا غي قول حجت ده د خپل شرایط دلان او ته چې چا خبره منی په غیر د حجت نه منی دې ته تقلید وایي باز دای معنا شو لغوي او اصطلاحي تقلید د دې تقلید بطلان چې دی نو تقریبا اجماعي دی د ټولو مسلمانانو په نسبت اول خو قران کې یو له آیاتونه رسېږي چې هغه نه د معلومي چې چا خبره به دلیل نه باندې پاک الله ویلي ولا تقف ما ليس لك به علم دسه پاک تکي د چا خبره به دسه نه مانی چې په غیر د علم نه لا تقف سورۃ اسراء کې برش لا تقل ما ليس لك به الله دې ویلي نو لا تقف سره لا تتبع ما ليس لك به علم پاغه خبره پسې باندې هغه باندې به عمل نه کې چې تاسو معلومات نه دا آیاتونه قران کې ډېر شی دي او د محمد رسول الله تقریبا دی باب کې لس احادیث د سری چې داغې نه رسې معلومي چې چا خبره به دلیل منل نه دی جایز د دی آیاتونو نه استدلال چا کړي زبر سیوه مې چې د دی آیاتونو نه ټول امت علما او دا استدلال د زمنګ کاریوازي نه چې منګ رسې وایو غنه چې دا آیات چې نو دا د رد تقلید بباج د امت ټول علما قتل غواړي لکه زبه مثال په تور باندې یو عالم قول وي د دې عاد دلاندې ابن عتیه وی قوه الفاظه الايه تعطي ابطال التقلید دیات الفاظ قوت دمر زور پکې دي چې دا دلالت کوي په ابطال د تقلید باندې او دې باب کې نور علماء ولکا سمرقندی وی دا آیات چې دی آیات کې الله امر کړي نه نهاهم عن التقلید وامرهم بالتمسك بالحجه
هغه هم د خبره دلیل پسې بځي تقلید نه دی آیات کې ملک قرطبی کبیر قاسمی څومره چې مفسرین ګوري بعضی خلک ناپوهی عزت کوي با یو ځکه یو مولا لګي چې بعضی جاهل دین استدلال کوي په ابطال د تدوی دغه جاهل خو ستا ټول انپیان به شنو وي دا خو مونږ یوازې نه کو دین خو ټولو علماو استدلال کوي په ابطال د تقلید وای نو دا یو دلایل شو یو قران نه د سی آیاتونه چې هغه په دې خبره دلالت کوي یولس تقریبا آیاتونه او د سی احادیث رسول الله چې هغه کې دا خبره چې د چا خبره به دلیل نه مانی د سی خبره کلی و او دې باب کې د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دا غي د هر یو صحابین نه سي تقریبا نقل دي خود سے صحابه چاغي خاص د تقلید نه منع کړی لکه دې باب کې سنن کبرا د دویم جز لسمه صفحه کې د عبد الله بن مسعود اثر دی عبد الله بن مسعود ویلو لا تقلدوا دینکم الرجال خپل دین په سړو پسې داغي تقلید مکوئ په خپل دین کې د سړو فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء او په بل روایت کې راځي اولئک اصحاب محمد که خامخا د چا خبره معنی تقلیدی کې به د صحابه ولې نه کې چې د امام شافعی او مالک او امام ابو حنیفه د دین خو هغه علم به زیات دی عبد الله ابن مسعود ویلو اعمقهم علما واقلهم تکلا وبرهم قلوبا ناول عبد الله ابن مسعود د سیمه د عبد الله ابن مسعود نا د سی روایت مرفوعان هم نقل لري خاص کر د معاذ ابن جبل روایت ته معاذ ابن جبل روایت المعجم الاوسط کې نهم جز 300 پگشتمه صفحه معاذ ابن جبل وی چې رسول الله فرمایي ایاکم والثلاث درې خبرونه ځان وسات یو زلت عالم د عالم د فیدل ځان وساتي او په دغه حدیث کې د الفاظ دي فاما زلت عالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينكم که عالم پس سملارم رواني خو خپل دین پسې په دین کې به پاغه پسې نه دی داغه تقلید بنه کې د عالم دا روایت مرفوعان هم نقل له او دا موقوفان هم نقل له د معاذ ابن جبل زنی ناپوی خلک لسه خبره کوي تا ته بده سی وی ما ته د صریحي دلیل پیش کا په دې خبره وتانه تاسو کوم زتما ته صریحي دلیل پیش کا چې دعا بر سنت بدعت ده د ټوله کتابونه وګوراو تیر صحابه او نه چرته وی یا د تابعین نه یا د چانه د نه پیو ته دعا بر سنت ته ولې بدعت وي د سی به وی کنه چې حدیث کې د سراغلی چې کل بدعت ضلال نو کل بدعت کې دا تقلید مرضی کا او بیا چې لا پدې باب کې خاص آثار وی خاص احادیث علی ابن ابی طالب نے اعلام الموقعین کې شیخ الاسلام نقل کړي شیخ الاسلام بویل ایاکم چې علی رضی الله تعالی عنہ بویل ایاکم والاستنان بالرجال سړو پسې به اقتدا نه کوي ځان او ساتي د دې خبره سړی خپل متبوع مگر ځوا چې بس دې سوي د دې سره سره د څلور واړو امامانو نه دا غینم دا خبره یو امام نه امام ابو حنیفه نه امام شافعی نه امام مالک یو امام د سینری چاغې د خبره کړي چې ویلی چاو تابعداري تقلید کوي لګي بعضی خلک وایي موږ د پلان کې امام مقلدین هغه خود دینه منع کوي چې څنګه تقلید د امام ابو حنیفه قوال په دې باب کې شتا د امام مالک شتا د امام شافعی شتا د امام احمد ابن حنبل شتا استاد چې عمر د نوح علی السلام عمر شکر د خپل مقتدان بم دا ثابت نه کې چې هغه چرته وی دي چې زما خبره منه
دا خود ائمه دغه ورستنی زمانه کې علما ټول علما او د تقلید بدوي دی باب کې دا امام شاه ولی الله رحمه الله خبره مشهوره شاه ولی الله رحمه الله وی انما یقینا خبردار دا بدعت د تقلید چې دا پیدا شوه دی په القرن الرابع په څلورمه پیړۍ کې دا پیدا شوه او دا عبارت چې شاه ولی الله رحمه الله ذکر کړي او دا اعلام الموقعین کې ذکر کړي انما حدثت هذه البدع دا پیدا شوه دی دا بدعت په القرن الرابع څلورمه پیړۍ کې کما پیړۍ چې د دې بد ویلي شوی دی په حدیث د رسول الله شاه ولی الله سے به خبره کوي الفوز الكبير ډیر عجیب خبره کوي هغه وی فإن شئت أن ترى انموذج اليهودي کته دا غواړي چې د يهوديانو یو نمونه وګوري کا فانظر الى علماء السوء د علماء السوء ته وګوره چې الذين يطلبون الدنيا وقد اعتادوا تقليد السلف عادت د سلف التقلید دي وعارضوا عن نصوص الكتاب والسنه قران او سنت نه مخړولې وتمسكوا بتعمق عالم وتشدد بس یو عالم په تعمقات او تشددات په روان نو دی وې دا خدای غلط خلقو دا هغه خلقو نمونه ده شاول الله رحمه الله الفوز الكبير داغه لسما یو لسما صفحه کې په اصول التفسیر کې ذکر کړي بیا وی وعارضوا كلام الشارع المعصوم وتمسكوا باحاديث موضوعه وتاويلات فاسده چې كانت سبب هلاکهم بس چرته ضعیف حدیث راجع ده کوي هر ځای کې دا حدیث بده کمزوري درس کې کله زملګرو ته وایم هم دوه قاعده کلیه واوري کلیه تقریر چې دا قران او حدیث والانه علاوه چې دا چا کم حدیثي دا به ضعیف تقریر زما د دې خبرې نه یو تنظیم مقصد نه دی چې دا چا اهل الحديث معنا څه قران او حدیث وا د دې مقابل کې چې څومره خلک لري د دې خامخا حدیث کمزوري وي استاویلی ما ویلې بکې پرو او دویمه خبره پکې دا سوچ کوه مشر پاره به حق بل تر بلکې ډیرو اهل علم یو خبره کړیا ډیر عجیبه خبره وای چې ولا وعافت كل شيء آفت كل شيء من التقرير دا رفع الاسر عن قضات المصر کوي او دغه سید علامه عینی نم نقلی هغه وی په دنیا کې چې څومره مصیبتونه راغلي د دې بنیاد تقلید دی هر خبره دا د بخاری په حدیث باندې چې خ صحیح حدیث خلک په ولی عمل نه خبره سی وی چې او بخاری او د مسلم حدیث خ صحیح دی دې تلوی معنی او لوی رکاوټ په دنیا کې نن سره تقلید بس دې تقلید د وجه نه خلک هغه غریبانان دغه حدیث ما او ته आवाज را کوي چې په ما عمل وکي اسی د برکت د پاره مې خودل تلوی معنی دي تسره دی خبره ته آفت کل شیء من التقریر د هر شی هر بنیاد د هر فاسد دنیا کې چې څومره خلک په شرک کې اخته شوی دی بنیاد یې سره تقلید بل نتبع ما الفینا علیه ابانا دای بنیاد که تحلیل او تحریم د غیر الله چا منلې بنیاد یې سره که د حدیث نه څوک منکر شي د دې بنیاد هم سره د سکارو کې اول د سکارو کې چې ضعیف احادیثو د پاره قوانین جوړ کړي اصول هغه مدون کړي نو کله چې یو حدیث د دې د قوانینو خلاف د دې د اصول خلاف ناغه ویرا د حدیث باندې موږ د دې د وجنه عمل نشو کړ یو سوداني عالمو وسو پاتشه شیخ عبدالسلام په مدرسه کې دا یو کتابو نقض قواعد الحديث دا د دیو د اصول راخیستی دی ټولو باندې سمرات کړي چې دا د حدیثو دشمنی کړي وي دا د منکرینو حدیث د پاره یو بنیاد دی اصل کله پګه د سی په خپل باندې موي
چې د بخاری په حدیث باندې عمل نکي دا قول خو بینی د منکرین د حدیث نو دا په دنیا کې چې څومره مصیبتونه راغلي کنه بنیاد یې امداد پدې کې به ځنې صورتونه ډېر خطرناک دي ځنې صورتونه بیخي خطرناک اول صورت خطرناک دی یو سړی اعراض د قران او سنت نه مکمل وکړي دا خو د کوپر درجه دویم اعراض کی من وجه دا هم د کوپر درجه قران او حدیث نه من وجه معنا څه نه صحیح حدیث په یو ځای کې او دی وی دغه نه منم بس هغه ځنې ځای کې معنی خو ځنې ځای کې نه وایي دریم شکل د سیره دی دریم شکل د چا چې دا سوچي د خپل مقلد په باره کې چې دا معصوم دی د خطا نه بیخي وایي څلورم شکل د سیره چې دا خپل مقلد په باره کې سوچ دی چې دا زما شارع دی وایي د چې سویلی بس زمانه خپې دی او پنځم شکل ادارې چې کله یو سړی دی یو چا خبره مانی او د دې مقابل کې چې صحیح حدیث راشي داغه تعویلونه کوي داغه تحریفونه کوي دې کې هر یو خپل درجه ده خپل مرتبه ځینې صورتونو کې علما واغې ته تقلید ممدوح ویلې یا جایز ویلې خواهی چې حقیقت سره وګوري هغه تقلید شکل نه دی لکه یو شکل مثلا داره یو سره خپل تحقیق وکي او سره د تحقیق نه دی یو مسلې دلیل پیدا نه کی او د چا خبره په دې باب کې وایي یو شکل داره یا یو مسله غیر منسوسی وي د پنځلان دته پکې نس نه معلومات دي د وجه نه د چا خبره په دې باب کې وایي دویم شکل داره یا لکه دریم شکل دار چې یو مسله کې تحقیق کې خو پیدا نه کې مکه عام خبر او دا خاص خبر یا یو امی انسان دی او د خپل عالم نه تپوس کوي دا د تقلید صورتونه دي دا د سوال د فاسالوا اهل الذکر داغي صورتونه دي نو ضرورت دغه وخت کې پلندو الفاظ باندې ابن القیم وایي وما هو الا كالميتة للمستر بس مجبور شي مثلا یو سړی په حالت استراری کې مردار اخري د دې نه خو جواز نه معلومي چیرې پلانکی وخت چې د ضرورت پیدا شو پلانکی په خبره پسې دینه پته ولګي کنه ته هم په دې ځای کې مقلد مردار چې په حالت استراری کې جایز شي د دې دامانه نه چې پار وخت کې جایز یو وخت کې تنس نه معلومیږي استاد زپوی عالمي پاغه خبره پسې لاړ خبر زمنګ پدې کې چې بل جانب تک صحیح حدیث وي او دی وی زما امام خپید او پدې حدیث باندې هغه او داد باندې جوړې د قران او د حدیث ته خلاف دی دیو جنا شیخ الاسلام ابن القیم وی قصیده نو چې څوک د تقلید جامه پزان باندې راچی کا اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس كلامهما اخواني ولی وی څوک چې تقلید کوي د ټولو علماو اجماع ده وي چې دا از اجماع العلماء ان مقلدا للناس كلامهما اخواني علم ستوي وی علم خودی توي والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان علم خودی ته وی سړی مسله د دلیل نو پیږي د دې تقلیل بس یو درې نقصانات چې هغه په چا پټ نه دي یو نقصان په تقلید کې داره اعراض د خلکو پیدا شو د مان صلی الله یو لوی نقصان پکې داره دوی مدار چې د دې تقلید د وجنه په خلکو باندې دروازه د تحقیق بند شو بس پلانکی چې سویلی وقت دین دی تحقیق ته څنګه وکړي د علم دروازه د دې د وجنه په خلکو باندې نو یو توحید د قران او سنت په دې کې لازمي او دویم پکې د تحقیق چې کومه دروازه ده ناغم د باندې د علم دروازه هم د باندې بند شو او دریم غټ نقصان پکې دا دی چې د دې تقلید د وجنه فسادونه اختلافات ډېر پیدا شي
یو کور کې با یو به وي ز پلانکی پس روانه بل به وي ز په پلانکی وي دا غټ کور د الله چې بیت الله دې کې په یو ځل باندې بسلور جمع کړي او خلق به تاسو به هوسه پورې وي چې د یو مذهب والا په بل مذهب پسې منځم نکي او یو بل سبینه نو ډیر فسادونه اختلافات بنیادی چې نه د اختلافات او د تقلید دا خبره چې څوک کوي چیرې د کې اتباع الهوا لازمي اول خو زمون په علم کې دا څه څوک نشتا چې دګنې د پاسانه پسې ګرځي چیرې په غیر دلیل نه څوک پاسانه پسې نه ګرځي چې څوک ځان ته قران او حديث والا وي او کئی داسی او کس شاذ او نادر چې هغه پاسانه پسې په غیر دلیل نه هغه تمنګ قران او حديث والا نه وایي خبره ده چې بس علامه د سی عجیب سره یو عالم او شاګرد دا علامه ودا کیسه په خپل اند خبر کوله ول زما خو له یو ځل یو کس راغی یو عالم نوم به ما په مونږ ول دا یاد دیوا چې نه تقلید خوشته کړل مال چې سدلې ته الویل چې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ول ما وتویل چې سره نور خبرو ما ول چې تار پارخ نه منم تو لا تعلمون شیخ القران شیخ الحدیث یو ځل ولدا لقبونه ور کوي بیرته دی به تقلیدم کې عجیب خبره ځان ته شیخ القران شیخ الحدیث او کله سره داولي کې جامع المعقول والمنقول دا مسکل وی امام رازی دلته تو پوس کوي د مقلد تا نه وي ته پوس ته چې چا تقلید کې نه تا نه ته پوس کوم تا ته پته چې هغه په حق او په غلط کو ته چې ما ته پته چې په حق او په سره ته پته چې دا په حق سو وایي پکې راغلی د څه کنا په بل تقلیدي پیژن چې بل چاره ته ویری چې او په حق دی کنا داسې ګرځي ربته زی راضي یا خو به تسلسل لازم یا به دور لازم ته چې یو خاص سره منتخب کې چې زړه د اره خبره منم څه دلیل د دې خاص ته منطق کې دا وایي چې داوا کلا خاص وي دلیل عامي دا خو اثبات د مدعا نه کوي ته چې د یو خاص سړي بیا خاص کړه سي کسان چې هغه تابعین دي بل فرض کې شي تابعین نو د تابعین خو صحابي مخکې لري نو تا د پاره د خاص سړي اره خبره منل د پاره څه دلیل یو عالم راغه ما تویل چې ته مثلا د دې عالم تقلید کې د دې امام نو تاسو سره دې باب کې څه دلیل چې دا خسړې و یا تد دې لري پس نورو ایمو باندې ولې ترجیح ورکړي نو ما ته وی هغه په قران او حديث سره داغه مذهب خو موافق نو مال خط دومره فرق شي کوله چې د قران او مذهب حديث سره د مذهب دومره فرق شي کوله ول او د شم کوي نو مال بیا تاغه پسې ولې روان چې ځنه پکې وایي د پلانکی امام مذهب چې دی دا د قران او سنت سره خو موافق چې خو موافق دی قران او سنت پسې ولې سوچ وکړي د باطل پرستو څلور دلایل دي په دنیا کې بس یو اتباع الاباء چې د تقلید وایي یو الاکثریه اتباع الاکثریه بس ډیر خلک کم طرف ته یې راکا دومره علما دي او دومره را خلک ټول په غلط دي دا د باطل پرستو دویم دلیل او دریم په ځوان پسې رواني ځوان او څلورم د دې وخت دلیل ته الخرص او التخمین بس یره خلق وینو بس پلان کې دومره سی په دا خبره خبردار چې بس چې قران او حديث تابعداري او کفار زکه هر څه کې د الله او د رسول خبره ومه شیخ الاسلام یو خبره کړي ابن القیم دا خبره چې من کو کنه چیرې د دې کې دا تقلید والا پریات کې داخل او تشبیه ورکو د دې خلکو سره دا پدې له حاصل نه چې ګنې پدې کې موږ د دې مقلدینو تکفیر کوو موږ د دې خبره نه مخالف یو دي دا مقصد نه چې ګنې دای ما شان کافر دی او چې لکه دا خبره غلطه تشبیه چې موږ ورکو پدې کې ورکو چې څنګه هغه د پلار نیک خبره به دلیل نیولې و دک شان ځنې خلکو د خپل امامانو خبره به دلیل منلې اگر کپدې خبره به دلیل منلو کې په مراتبو کې فرق شته چا باندې د کافر فتوا موږ نه لګو
صرف دومره وایو چې په دې کې یو بل سره مشابه دي چې دوانه بی دلیل خبره منی لګا